نصر الله درخواست کړو اس پی سیب ته نبی ګل د دې یو فیصله شوی و په 2021 کې ډي آر سي ته ویل چې را پدې کې تاسو وګورئ چې را سغلطي پکې شوی ده کنه ده شوی د نظرثانۍ لپاره ډي آر سي مفتی جهانگیر صاحب سره په دې شی باندې و چې د دې فیصله شوی ده په 2021 کې هغه کې مفتی جهانگیر دا ویل چې را کومه فیصله شوی ده کدی کې موږ رد بدل کوو نو د دې خلکو ګورم په ورانېږي او دا د سپینګرو د مشرانو بیزتین ده او بل دا چې فیصله په ټیک ټاک مشرانو کړی ده کوم چې د ورونو مشران دي الله دې ول نور عزت ورکړي چې زموږ په علاقې کې دومره خپل مشران دي بیا ډي آر سي دواړو باندې په نصر الله باندې او په نبی ګل باندې داسې کارو کو چې یو نوی مشر په بل راوستو موږ هم څه فرشتي خو نیو کنه موږ هم غلطیانه کېدی شي نو موږ زاړه مشران او نوي مشران دواړه نو بیا کېنو او دا زړه جرګه ورته کېخوا سټامونه هم ورته کېخوا لہذا کوم چې د نصر الله او د نبی ګل نوي مشرانو هغه هم ویلي چې دا کوم په 2021 کې کوم فیصله سټامونه شوې ده دا بالکل ټیک ده اوس کومه فیصله چې دلته زور کوم مونږ ډي آر سي ورکو نو فیصله مونږ د 2021 برقرار وساتله چې بالکل ټیک ده باقي نصر الله ته اجازه ده هغه کورټ ته تللی شي عدالت ته تللی شي یو جنگ جګړه کې نشي کولی نور بیا ته تللی شي خو دا فیصله ولا د 2021 برقرار وساته وما علينا الا البلاغ زي كذا